اوس به موږ په اسلام کې د ښځې د حقوقو په اړه بحث وکړو. له اسلام پرته نور ډیری دینونه ښځه د شیطان یوه وسیله ګڼي، خو قرآن ښځې ته د محسنه خطاب کوي. په عربی کې محسنه د شیطان په وړاندې د یوې کلا معنا لري، ځکه چې یوه صالحه ښځه چې په سمه لار روانه وي، هغه خپل خاوند له کوږوالي او غلطې لارې څخه ساتي او هغه په صراط مستقیم باندې ساتي. له همدې امله هغې ته محسنه ویل کیږي، د شیطان په وړاندې یوه کلا. قرآن په سورة النساء 4 سورت 21 نمبر آیات کې واده ته، نکاح ته د یو سپیڅلی تړون په سترګه ګوري. دا یو سپیڅلی تړون دی، د خاوند او ښځې ترمنځ یو سپیڅلی قرارداد دی. قرآن په سورة الروم 10 نمبر سورت 21 نمبر آیات کې وایي چې موږ ستاسو لپاره له خپلو ځانونو څخه جوړې پیدا کړئ تر څو تاسې له هغوی سره په آرامۍ ژوند وکړئ او هغه ستاسو د زړونو ترمنځ مینه او رحمت ایښی دی. ګران پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، دا په صحیح بخاري کې ذکر شوي 9 نمبر جلد د نکاح په کتاب کې 3 نمبر باب 5066 نمبر حدیث، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ای ځوانانو، هر څوک چې د واده وس لري باید واده وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم وفرمایل په اسلام کې رهبانیت یعنی ترک دنیا نشته. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر څوک چې واده وکړي هغه خپل نیمای ایمان پوره کړ. یو ځل د پوښتنې او ځواب په وخت کې یو کس له ما څخه وپوښتل چې آیا د دې معنا دا ده که زه 2 ځله واده وکړم آیا زه به خپل دین بشپړ کړم یعنی پوره به یې کړم؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معنا څه وه کله چې هغه وویل چې واده ستاسو نیم دین پوره کوي؟ واده تاسو له بحایۍ، له زنا، له همجنس بازۍ څخه ژغوري. یوازې که تاسو واده وکړئ تاسو د خاوند یا ښځې کېدو فرصت لرئ. یوازې که تاسو واده وکړئ تاسو د پلار یا مور کېدو فرصت لرئ، کوم چې په اسلام کې خورا مهمې دندې دي. نو له دې پرته چې تاسو یو ځل واده کوئ که 2 ځله، تاسو یوازې خپل نیم دین بشپړوئ. په اسلام کې د واده د ترسره کېدو لپاره د راتلونکي خاوند او ښځې، د سړي او ښځې دواړو اجازه اخیستل په مساوي توګه مهم دي. قرآن په سورة النساء 4 نمبر سورت 19 نمبر آیات کې وایي ښځې د هغوی له خوښې پرته په میراث مه اخلئ. یو حدیث ته چې په صحیح بخاري کې ذکر شوی 9 نمبر جلد د نکاح کتاب 43 نمبر باب 5138 نمبر حدیث. یوه ښځه د خنسا بنت خادم الانصاریه په نوم هغې پیغمبر ته مراجعه وکړه، ویې ویل چې زما پلار زه د خپل خوښ خلاف یو کس ته واده کړی یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده باطل کړ. یو بل حدیث ته چې د احمد بن حنبل رحم الله په کتاب کې ذکر شوی، حدیث نمبر دی 2409 چیرته چې یوه ښځه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مراجعه کوي او وایي چې زما والدینو زه مجبوره کړی یم چې د خپل خوښ خلاف له یو سړي سره واده وکړم. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه اختیار لري چې یا واده ته دوام ورکړي یا واده باطل کړي. یو ورته حدیث په ابن ماجه کې ذکر شوی، حدیث نمبر 1315 چې زما والدینو زه مجبوره کړی یم چې د خپل خوښ خلاف واده وکړم. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کولی شئ چې یا واده وکړئ او یا تاسو کولی شئ چې واده باطل کړئ. او ښځه وایي ما واده ته دوام ورکړ خو ما غوښتل چې ښځه پوه شي چې والدین نشي کولی خپل لوڼې مجبور کړي چې له چا سره دوی نه خوښیږي واده وکړي. قرآن په سورت بقره 2 نمبر سورت 228 نمبر آیات کې وایي چې ښځو ته د هغوی په وړاندې د عادلانه شرایطو سره ورته حقوق شته خو نارینه یو درجه امتیاز لري. د قرآن د دې آیات پر بنسټ نارینه او ښځینه برابر دي پرته له مشرۍ څخه. قرآن په واضح ډول وایي چې ښځو ته حقوق شته که څه هم هغوی ته د عادلانه شرایطو سره ورته دي خو نارینه یو درجه امتیاز لري. اوس ډیری مسلمانان دوی د دې وروستۍ جملې په معنا نه پوهیږي چې نارینه یو درجه امتیاز لري او دوی فکر کوي چې نارینه برتری لري او دوی د قرآن آیات نقلوي چې نارینه له ښځو څخه برتری لري. نو الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی نارینه یو درجه امتیاز لري، نارینه برتری لري. هغه څه چې دوی یې نقلوي د قرآن هغه آیات دی چې د یو حیرانونکي قاري لخوا په سورة النساء 4 نمبر سورت 34 نمبر آیات کې تلاوت شوی چې وایي نارینه د ښځو قوام یعنی ساتونکی مسئول دی. د عربي کلمې قوام معنا څه ده؟ قوام د قام یعنی قامه له ریښې څخه راځي چې معنا یې د یو چا لپاره درېدل دي. څنګه چې موږ د لمانځه نه مخکې اقامه لرو
موږ د لمانځه لپاره درېږو، نو د دې عربی کلمې قوام معنا دا ده چې نارینه د ښځو په وړاندې د اضافي مسؤلیت یو درجه او اضافي خدمت یو درجه لري، نه د برترۍ یو درجه چې په ښځو باندې حاکمیت وکړي. او که تاسو تفسیر طبري ولولئ، هغه وایي چې عربی کې قوام د یو درجې اضافي مسؤلیت معنا لري. ځکه که تاسو مخکې آیت ولولئ، آیت وایي چې الله نارینهو ته له ښځو څخه ډېر ځواک ورکړی دی، نو د هغه امتیاز له امله دا د نارینهو دنده ده چې دوی باید د ښځو ساتنه وکړي، دوی باید په هغې باندې حاکمیت ونه کړي. سربیره پر دې له دې نه علاوه قرآن په سورة النساء 4 نمبر سورت 19 نمبر آیت کې وایي چې له خپلو ښځو سره په انصاف او مهربانۍ چلند وکړئ. معنا حتی که تاسو خپله ښځه نه خوښوئ، بیا هم ورسره په مینه او شفقت چلند وکړئ او ورسره په مهربانۍ چلند وکړئ. حتی که تاسو له هغې څخه کرکه لرئ، ورسره په مهربانۍ او شفقت چلند وکړئ. او په اسلام کې موږ ښځو ته د کورنۍ ښځې هاوس وایف ویل نه منو، د کور میرمنې. تاسو پوهیږئ د کور میرمنه که تاسو تحلیل کړئ، معنا دا چې هغه له کور سره واده شوې ده. په اسلام کې موږ خپلې ښځې نه ګڼو دوی له کور سره واده شوي دي چې د کور میرمنې وبلل شي. تاسو پوهیږئ په انګلیسۍ کې ستاسو مسلک څه دی؟ د کور میرمنه. موږ په اسلام کې ښځې ته د کور جوړونکي یعنی هوم میکر په توګه ویل غوره ګڼو، ځکه چې دوی کور جوړوي، دوی کور آبادوي. نو انشاءالله زه باور لرم چې د دې وروسته میرمنې کله چې دوی کوم فارم ډکوي د مسلک لیکلو پر ځای که دوی نوې سمې د کور میرمنه، دا انګلیسي اصطلاح ده. دوی تاسو له خپل کور سره واده کوي، د کور جوړونکي یادونه غوره کړئ، ځکه چې ښځه کور جوړوي، دوی کور جوړوي. او په اسلام کې ښځه له یو بادار سره واده نه کوي چې د وینځې په څیر چلند ورسره وشي، هغه له یو برابر کس سره واده کوي او رول یې د ملګرتیا دی. او قرآن په سورت بقره 2 نمبر سورت 101 نمبر آیات کې یو ډېره ښه جمله ورکوي، چیرته چې الله سبحانه وتعالی وایي چې هغوی ستاسو جامې دي او تاسو د هغوی جامې یاست. دا معنا لري چې ستاسو ښځې ستاسو جامې دي او تاسو د خپلو ښځو جامې یاست. د جامو رول څه دی؟ د جامو رول ښکلي کول، پټول، ساتنه کول دی. خاوند او ښځه دوی د یو بل نیمګړتیاوې پټوي، دوی یو بل ښکلي کوي، دوی یو له بل سره مرسته کوي. دا د لاس او د سکش رول لري. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي، نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله